أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. صدق الله العظيم. نن به د سوره النساء درس نمبر 254 شروع کو. په نن درس کې به د سوره النساء آیات نمبر 11 ترجمه او تفسیر وکړو. ان تجتنبوا که چیرته تاسې بچ شوئ، ځانونه وساتئ، کبائر د لوی ګناهونو څخه، ما تنهون عنه هغه ګناهونه چې هغه نه تاسې منع کړی شوي یوئ، نکفر عنکم نو موږ به معاف کړو تاسې څخه سیئاتکم او ستاسې هغه واړه ګناهونه، وندخلکم او موږ به تاسې داخل کړو مدخلا داسې د داخلېدلو ځای ته کریمه چې هغه د عزت ځای دی. د نن درس ربط د بیګني درس سره واضح او معلوم دی. هغه ورځ موږ تاسې یو څو لوی لوی ګناهونه ویلي وو، لکه مثال خبره د بل چا مال په ناحقه سره مه خورئ، همدارنګې خپل ځانونه مه قتلوئ، په تجارت کې دوکهبازي مه کوئ، لوی لوی ګناهونه مو ویلي وو که نه. نو نن آیات کې الله پاک موږ ته یایي که تاسې دا لوی لوی ګناهونو نه ځان وساتئ، د دغه لوی ګناهونو نه د ساتلو په وجه سره به تاسې هغه واړه ګناهونه زه څه کم معاف کم. نو وکسه اسلام کې څومره اساني ده. واړه ګناهونه هر انسان نه کیږي، انسان کمزوره دی، خو که ته دا لوی ګناهونو نه ځان ساتې نو واړه ګناهونه به د مفته کې څه کیږي معاف کیږي. خو دا مطلب نه دی چې ته بس واړو ګناهونو ته کار وایې چې الله بس واړه ګناهونه دې کوای او هسې هم غټ ګناهونه خو نه کوم، شراب نه څکم، لمونځ کوم او سود نه کوم، مثال خبره زنا نه کوم، بس واړه ګناهونه پروا نه کوي. نه، په دغه نیت نه. ښه، نو دا نن درس کې موږ تاسو ته دا خبره معلومه شوه چې ګناهونه په دوه قسمه دي. په څو قسمه دي؟ دوه. چې عربي کې ورته یو ګناه کبیره یلی شي او بل ته ګناه صغیره یلی شي. موږ تاسې پښتانه ورته غټ ګناهونه یا لوی ګناهونه او واړه ګناهونه یایو. نو بله خبره دغه آیات مبارکه نه دا معلومیږي که د غټو ګناهونو نه تاسې ځان ساتئ، الله به درته واړه ګناهونه څه کوي؟ معاف کوي. دا ویلې حدیث شریف کې ارسي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسې چې کله اوداس کوئ، خولې ته چې اوبه واچوئ، چې غیبت دې کړی وي ګناهونه خولې اوبو سره وغورځي، مخ ته چې اوبه واچوئ سترګو ته لاړې شي، پیزې ته لاړې شي، چې دغه کوم ګناهونه په سترګو سره شوي وي، پیزې سره شوي وي، ایم الله درته معاف کړي. لاسونه چې مینځې د لاسو ګناهونه دې معاف شي، خپې دې چې مینځې خپې ګناهونه دې معاف شي. دا ویلې چې تا نیک عمل شروع کړی دی. دا نیک عمل دا کفاره ده د چا دپاره؟ دا دی د بدو اعمالو دپاره. خو دغه برعکس هم بیا کیږي ښه، چې ته بد اعمال کوې او تا نیک عمل هم څه کیږي؟ سوځېږي، ختمیږي. او دا خبره هم یاد ساتئ. حدیث شریف کې ارسي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې کوم انسان یوه ګناه وکړي د په زړه کې تور داغ جوړ شي، که چیرته دی بیا نیک اعمال وکړي نو دا تور داغ یې څه شي؟ ختم شي یا توبه وباسي. او که نیک اعمال ونه کړي دا تور داغ یې څه وي؟ ورو په ورو غټېږي. هلته خدای په هغه ګناه کې مبتلا وي که نه، نو غټېږي غټېږي غټېږي، ټول زړه یې تک تور شي. دا ټول زړه چې تک تور شي، انسان الله دې مو تاسې وساتي، د بیا سره پروا نه وي. تاسې به سوچ کړی وي که نه چې اول تا نه ګناه وشي ته ډېر په خفه وې. دا حدیث شریف دی چې په نیک عمل ته خوشحاله شې او په بد عمل خفه شوې، ته پوه شه چې زما زړه کې ایمان شته دی. نو کله چې د زړه تک تور وي په نیک عمل سره خوشحالیږي نه او په ګناه باندې سره خفه کیږي نه، نو ته په خپل ایمان وډار شه.
نو ګناهونو نه توبه وباسه. صحیح ده که نه؟ بله خبره ده چې صغیره ګناهونه څومره دي او کبیره ګناهونه څومره دي. نو تاسې چې دا کبیره ګناهونه وپېژندوئ صغیره به خپله وپېژندوئ. ابن عباس رضی الله عنه ته چا وویل چې صغیره ګناهونه نه کبیره ګناهونه چې دي واوه دي، ده ورته وویل چې نه 200 دي، یعنی کبیره ګناهونه ډېر زیات دي. په حدیثو کې مختلفې نشاندهۍ ورته شوي دي کبیره ګناهونو ته. نبی علیه السلام نه په مختلفو موقعو کې مختلفې پوښتنې شوي دي او نبی علیه السلام هر چاته مختلف جوابونه ورکړي دي. خو علماو یو ښکلی تعریف داسې جوړ کړی دی چې کبیره ګناه هر هغه ګناه دی چې د هغې په وجه ته جهنم ته ځې، یا د هغې په وجه الله لعنت په تا راځي، یا د هغې په وجه ډېر سخت وعید راغلی وي، نو پوه شه دا ګناه کبیره دی. لکه مثال خبره زنا، درویغ، لمونځ نه کول، لمونځ په خپل وخت نه کول، 2 مسلمانان جنګول، غیبت کول، غلا کول، سود کول، دا لوی دغه ګناهونه چې دي دا ګناه کبیره دي. صحیح شو که نه؟ ها یو لوی عالم تیر شوی ډېر ښکلی مثال یې ورکړی. یعنې ګناه کبیره مثال چې دی په شانته دا غټ لړم دی یا په شانته دا غټ اور دی، او د صغیره ګناه مثال چې دی په شانته د واړه لړم دی یا د واړه اور دی. لکه څنګه چې غټ لړم تا وچې چې خرابوي دی یا غټ اور تا اور وغورځي مړ کوي دی، همدارنګې ګناه کبیره هم تا ختموي. او ګناه صغیره چې دی دا وړوکی اور دی دومره زر دی نشي ختمولی. خو علما لیکي چې په وړې ګناه باندې ته همداسې کنټینیو پاتې شي، مسلسل پرې پاتې شي، بیا دغه نوم څه جوړېږي؟ کبیره جوړېږي. پوه شوئ؟ اوس به تاسې ذهن ته بل سوال رسي چې ګناه کبیره چاته یایي؟ نه ګناه چاته یایي؟ ګناه کبیره نه. ګناه مطلب دا د تا نه څوک تپوس وکړي چې ګناه چاته یایي، او د انګریزانو خبره what is sin، نو ته به ورته وایې چې دا هر هغه کار دی چې د الله د حکم او د الله د نافرمانۍ سبب جوړیږي. دا هر هغه کار چې د الله حکم مخالف وي، الله یې مه کوه ته یې کوې، هر هغه کار چې الله پې خفه کیږي دغه ته ګناه ویلی شي. صحیح شو؟ اوس به راشو یو څو حدیثو ته چې نبی علیه السلام نه مختلفو ځایو کې مختلفې پوښتنې شوي دي او نبی علیه السلام مختلف جوابونه ورکړي دي. صحیح ده که نه؟ ښه، نبی علیه السلام نه یې وارث پوښتنه وشوه چې زه به تاسو ته د ګناه کبیره باره کې معلومات درکړم. هغه 3 دي. کومې دي؟ 3. اول نمبر الله سره شریک جوړول، یعنی د بت شرک کول، یعنی د بت عبادت کول، د قبر عبادت کول، د یو انسان عبادت کول، د اور عبادت کول، د ونې عبادت کول، دا شرک شو. صحیح شو؟ او 2یم نمبر د مور پلار نافرمانی کول، الله دې متاسې وساتي. مور پلار خبره نه منل، پلار ته وایي هله بچیه مونځ کوه، ورکشه مړه، نه داسې مه کوه، دا حال په تا را روان دی. پلار ته یې بچیه کور ته په ټایم ارڅه، وختي ارڅه، خپله ځوانۍ کې د شی کول اوس مو ته یایې، نه داسې به نه کوې، هغه یې تا پلار دی. حدیث شریف کې ارڅي چې پلار دی کافر هم وي ته به عزت کوې. صرف هغه خبره یې مه منه چې د اسلام خلاف وي، نور هره خبره به منې، ځکه دی تا پلار دی، هغه تا سره ډېر تکلیف تیر کړی دی. ته څه خبر وې؟ ته چې وړوکی وې مور ځان سره څنګ کې څملولې چې بېادبي دې معاف وي، متیازې به دې وکړې جمعې کې، مور به ته راجګ کړې، خپل ګرم ځای کې به یې وده کړې، ای تا په لوند ځای به تا مور وده شوه چې بچي یخ مې ونه شي. پرتوګ کې به دې ورته دومره ګندګي وکړه، نو بېادبي دې معاف وي، پرتوګ کې به دې ګندګي وکړه، مور به تا ته په خپلو هغه لاسونو باندې، هغو لاسونو چې هغې مور به ډوډۍ په خوړله، ماړۍ په خوړله، ته به یې صفا کړې، او ته اوس همغې مور خبره نه مانې، همغې مور ته
تیرې تیرې خبرې کوې نه دغې نه ډېر وډار شه دا ګناه کبیره ده. او دریم نمبر د درویغو ګواهي ورکول. مثال خبره احمد چې دی غلا نه دی کړی او ته پولیس ته ویې راغلی چې او ده غلا کړې ده د دروغو ګواهي دې ویر کړه. بل حدیث شریف کې ارسي نبی علیه السلام نه چا پوښتنه وکړه چې ټولو نه لویه ګناه کومه یوه ده نو نبی علیه السلام ورته وویې چې الله سره شریک ګرځول. صحیح شه. او حال دا چې الله تاسې پیدا کړي وي دا ټولو نه لویه ګناه ده. صحیح شه. ښه بیا یې پوښتنه وکړه چې دغه نه بعد کومه لویه ګناه ده بیا ورته وویې د خپل ګاونډي ښځې سره بدکاري کول دا ډېره لویه ګناه ده. ځکه ګاونډي غریب په تا باندې اعتبار کړی دی چې دا دی ما ښه ګاونډي ده ښه همسایه مې دی هغه غریب کاروبار ته وتی دی او ته غل ته ډاکو د هغه کور ته لاړې او د هغه ښځې سره دې څه وکړه بدکاري وکړه دا ډېر بغیرته کار دی. الله دې متاسې وساتي او څوک چې پکې مبتلا دي الله دې هغوی ته هدایت وکړي او که هدایت یې نصیب نه وي الله دې دغې دنیا نه ختم کړي ورک دې کړي ځکه دغه سره معاشرې خرابېږي نسلونه خرابېږي دشمنۍ پیدا کېږي. صحیح شه. بل په بخاري شریف او مسلم شریف کې بل حدیث ده چې نبی علیه السلام فرمایي په ګناه کبیراو کې یوه ګناه دا ده چې خپل مور پلار ته زیاړې کول کنځلې کول چې بعضې خلکو ته کنځلې یایي شینواري ورته زوللې یایي زوللې کول او موږ تاسې ورته زیاړې یایو. بیا صحابه خو عجیبه خلک وو نبي علیه السلام ته یې وویې داسې به وي چې یو سړی به خپل مور و پلار ته زیاړې کوي. نبي علیه السلام ته چې هغه څه رقم ته هغه دا رقم ته هغه به ورته یایي هغه مور پلار ته به زیاړې کوي ته چې چا مور پلار ته زیاړې وکړي خو هغه ته نه څي که نه واپس راتاویږي تا مور پلار ته نو داسې شوه چې تا خپل مور پلار ته زیاړې وکړې او نن سبا خو داسې بدبخته دي چې خپل مور پلار ته ډایرکټ زیاړې کوي. الله دې هغوی ته هدایت وکړي. داسې سړی بیا ډېر زیات په زندګۍ کې تباه برباد وي. بل حدیث شریف کې ارسي چې ګناه کبیره کومه ده نبی علیه السلام فرمایي شرک کول په ناحقه قتل کول د یتیم مال خوړل او سود کول همدارنګې د میدان جهاد نه تښتېدل او په پاک دامنه ښځه باندې تهمت لګول. صحیح شه. نو حدیثو کې مختلف روایات راغلي دي نن سبق کې به په همدغه اکتفا وکړو وما علینا الا البلاغ.